رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. शौक़ और मोहब्बत सर टोल में शरीफ हुई। شيخ القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ټول ملګري توجه سره ماته کینې محترمو، ځکه چې زموږ د علاقې استاذ العلماء مفتی اعظم افریقہ حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتهم و دامت فیوزهم هغوی فرمایي چې دا نعتخواني دا هم په عبادت کې راځي، ځکه تاسو وګورئ دا صفت د چا کېږي؟ د مدینې د جانان صفت کېږي. محترمو بل د الله رب العزت کور دی، نو ټول ملګري په شوق او محبت سره او لږ توجه سره کښېنئ صحیح دی انشاءالله، او ذکر ټول ملګري وکړئ. چې کوم ملګري خوله نه خوځي زه به وایم چې دا ملګری په ذکر باندې شرمېږي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا موږ مسلمانان یو غواړو تانا اے غني مولا ستا رضا او ستا نکاح ستا رضا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
یسقای بندگان ربا دیر یو محتاجان ربا دیر یو محتاجان ربا نتا تپوزاریو تا تپوزاریو بسمتا تمورو جو اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا مقابلان شدیر بشو تیر بشونو ہیر بشو تیر بشونو ہیر بشو خستا ذکر بکیگی ستا ذکر بکیگی ابداً ابداً ابدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یخکلی پیغمبر لاڑو حضرت صدیق اکبر لاڑو ہماترنا عمر لاڑو ہماترنا عمر لاڑو عثمان ذی-النورین واللہ ہم علی المرتضی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یخکلی عالمان لاڑلا ددین تابداران لاڑل نبی پاک وارثان لاڑل نبی پاک وارثان لاڑل جنگوی اوال شیر ضیا وہ بخاری عطا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پاتدا پانی دنیا وی بباقی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یوزلی محمدی بزی دنیا ضروری بزی ابر تلازیمی بزی ابر تلازیمی بزی کڑیے مغفرت مولا فاتباہی دعوینا لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول درود شریف پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وعطرته بعدد كل معلوم لك کم ملګرو له ذکر خون ورکو او د زړه نه د ځن په لري شوا ملګری لاس شت کوي وای سبحان الله محترم داسې جذبې سره کینی او داسې جذبې سره ماشاءالله سبحان الله داد ورکي چې تاسو دا جذبه دا بهر ملګری په سپیکر باندې واوري او هغه عمر شي تاسو سره
دی مبارک محفل کې شریک شي صحیح ده ان شاء الله چې کوم ملګرو خوښوي چې موږ په جذبې سره پیار عقیدت سره د الله رضا لپاره او لکه مجاهدین غوندې ناس یو نو هغوی وایي سبحان الله زه چې لاړ شم مدینې ته ماته زړه وي لمکی تما تزڑوی حال تسوال قبلی کی حال تدعاگانی دمحبوب خلی روزی تما تزڑوی دبقي لمقبري تما تزڑوي باب السلام قطار کی باروان شو مخبشو جنگلی تما تزڑوي مدرسی تما تزڑوی دعصوت گاڑی بخکل می تو بگارا نزدی وربشو کعبی تما تزڑوی بخکل می تو بگارا نزدی وربشو کعبی تما تزڑوی یا اللہ وی زمیناوی گم بندہ تور توروش پوکی بندہ تور توروش پوکی پجڑا خوشانی گم بندہ تور توروش پوکی بندہ تور توروش پوکی ټول ملګري دا کړی ما سره وایي چې الله وایي زملاوي گم بندہ تور توروش پوکی یا الله وایي زملاوي گم بندہ تور توروش پوکی بندہ تور توروش پوکی پجڑا زخوشانی گم بندہ تور توروش پوکی بندہ تور توروش پوکی یا بندہ خلق چی اداشی بسترا فیدارا پاسا زما حمد او ثناکڑا زړه خالی کړه بسواسا بند خلق چې اداشي بستر پرګارا پاسا زما حمد او ثناکڑا زړه خالی کړه بسواسا زیم رخان عود کی گم بندہ توروش پوکی بندہ توروش پوکی اللہ وی زمین آلی گم بندہ توروش پوکی اخبر لاسون دی کچ کول جا مانا غواړه چې زه غواړي بنده ډېر
सलगो ची जाने पातुआन सड़े की गम बंदा दूर दूर शोके बंदा शोके अल्लाह वही बंदा दूर दूर शोके बंदा शोके ये ची आशिकानी मशपाशी माशुकी जरा खबरी दा खबरी तन्हाई की आशिका लगी शिकारे पराजूर ज़ापुई गम बंदा दूर दूर शोके बंदा दूर दूर शोके अल्लाह वही बंदा दूर दूर शोके दूर शोके ये हाजी शम्सुर रहमाना तौफीक वारद अल्लाहना दो अल्लाह फजल चीनावी हर्ष पादड़ी रगराना या अल्लाह वही जरा जाकी गम बंदा दूर दूर शोके बंदा दूर दूर शोके बजड़ा खुशाली गम बंदा दूर दूर शोके बंदा दूर दूर शोके मुहतरम आखिरी कलाम दाखिली नज़म मुख्तसर पेश करूँ दकम माशुमान जिनन ख़त्मुनो दागी पे हवाले सरा खो इंशाअल्लाह स्तासो टोल जज्बा की गोरम सईद इंशाअल्लाह ए ख़त्मुना मुबारक मुदा कुरान शी गुलालो बचो ख़त्मुना मुबारक मुदा कुरान शी गुलालो बचो दे पसियो सखुली आलिमान शिन ग्यालो बचो दे पसियो सखुली आलिमान शिन ग्यालो बचो यखुली हाफिजानो दिन खुली आलिमान शई अपनी गलर रवान दगैर रो गर्दान शे रवान शे आओ दगैर रो गर्दान शे खैर दिनो नरातन दर्द आसमान शे दुनिया नो बचो दे पसियो सखुली आलिमान शे ग्यालो बचो दे पसियो सखुली आलिमान शिन ग्यालो बचो ये दानन चिदी जुमान किदा खाइस्ता कुल महफिल दे मौसम पशो मोहब्बत से जवाब रखो ये दानन चिदी जुमान किदा खाइस्ता कुल महफिल दे खुदा खास फजल करम औलोए इहसान तलब यज़ल दे खुदा खास फजल करम औलोए इहसान तलब यज़ल दे या हाफिज मथी उल्लात दुआ उकड़े बचो लो बचो से मुहतरम
سره د زړه مینه وي نو هغه ملګري به دواړه لاس اوچته وي د ماشاءالله داد به غواړم صحیح دی انشاءالله یا حافظ متیولنا د دعا وکړئ په جولو بچو پسې اوس خولي عالمان شینګیالو بچو دې پسې اوس خولي عالمان شینګیالو بچو بچو برک جنډا بناس کې واخلې د حضرات خاصب المفسر وان کوي په میدان د سیاست خاصب المفسر وان کوي په میدان د سیاست یہ قائد فضل الرحمن پسې روان شي پختنو بچو یا قائد فضل الرحمن پسې روان شي پختنو بچو دی پسې اوس خولي عالمان شینګیالو بچو دی پسې اوس خولي عالمان شینګیالو بچو ختمونه مبارک مولا قرآن شي ګلالو بچو ختمونه مبارک مولا قرآن شي ګلالو بچو دی پسې اوس خولي عالمان شینګیالو بچو دی پسې اوس خولي عالمان شینګیالو بچو دا جناب شاہ زید محمدی صاحب چې تاسو ته لاتوالي فرمایله مرګرو تاسو ته چې څنګه معلومه ده چې دا پروګرام د 2 بجو نه شروع شوی دی او په دې کې غټ کابل علماء کرامو هغوی بیانات وکړل لاتوالي پکې وشوه او ډېر غټ کابل علماء کرام راغلي اوس پروګرام چې دی ډېر ناوخته ختم شو د ماښام د لمونځ نه پس دستربندي وشوه بیا دعا وشوه بیا د روټۍ پروګرام نو پروګرام ډېر لیټ زموږ ختم شو اوس دا بل نشست چې هم دی دې له ټول ملګري راشئ او دا خپل ټیم قیمتي کوي انشاءالله بیانات به کېږي مفتی سردار علي حقاني صاحب هغه هم تشریف راوړی دی او موجود دی موږ سره اوس د دې نه بعد د ناتخوانۍ دپاره زه دعوت ورکوم زموږ یو ملګری چې هغوی د پېښور نه تشریف راوړی دی جناب عمران مداس صاحب او د هغوی ملګری زبیر احمد سائل صاحب چې هغوی د پېښور نه تشریف راوړی دی کوم ځای کې چې هم زموږ ملګري دا اواز اوري هغوی ته پکار دي چې جومات ته تشریف راوړي انشاءالله د مفتی نجیب الله فاروقي صاحب هغوی بیمار دي ډېر زیات بیمار دي هغوی په خپل ځای باندې یو شاګرد رالیږلی دی چې د هغه فرحان معاویه صاحب هغوی هم تشریف راوړی دی انشاءالله د مولانا صاحب مفتی نجیب الله صاحب او د مولانا فرحان معاویه صاحب د هغوی په اواز کې به تاسو انشاءالله فرق د هغوی په انداز کې به فرق تاسو نه محسوسوي انشاءالله هغوی به هم تاسو ته بیان کوي او ټول ملګري هغوی راشئ مخکې چې دنو مفتی سردار علي حقاني صاحب چې راغلی ډېر زیات خلک راغلي وو هغوی ته خو په هغه ورځ باندې ډېره زیاته ګرمي وه سخته ګرمي وه ډېره زیاته ما مفتی صاحب ته وویل چې تاسو بیا راځئ انشاءالله زیدې ته کله هم راځئ نو داسې به کوی چې ژمي کې به راځئ چې ګرمي دی نو انشاءالله هغوی تشریف راوړی دی موجود دی اوس دلته کې موږ سره هغوی به هم بیان کوي اوس زه د ناتخوانۍ دپاره دعوت ورکوم جناب عمران مداس صاحب او د هغوی ملګری زبیر احمد سائل صاحب چې هغوی د پېښور نه تشریف راوړی دی زه اوس هغوی ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته ناتخواني وکړي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم